درې جملې ځکه مهمې جملې دي کله چې موږ وایو زه د پوست دفتر ته ځم یا پوست خانې ته ځم. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich gehe in die Post. ich gehe in die Post. پوست دفتر ته ځم. او کله چې وایو زه په پوست خانه کې انتظار کوم یا زه د پوست دفتر کې انتظار کوم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich warte in der Post. ich warte in der Post. زه په پوست خانه کې انتظار کوم. او دوستانو بله جمله ده زه د پوست دفتر ته تللی یم یا پوست خانې ته تللی وم. تېره شوې زمانه کې دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسې په کمنټونو کې وکړئ. کمنټ که د چا غلط وي زه به ورته صحیح کړم.